کمپنیانې ولې د انسان وینه څښي؟ پر دا چمنې باندې ولې زرغون رنګ پاشي؟ یو داسې تلیفون چې ستاسو تر مرګه چارج ساتي. مړی په جمپ باندې ژوندی سو. ویډیو شروع کېدو تر مخه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مننه. د کمپنیانو وینه ډیره خوښه ده. کمپنۍ خو چا تاوان نه رسوي، خو دوی دا هم نسي کولی چې د یو چا څخه وینه راوباسي. خو چې هر چیرې وینه وویني دستي یې وڅښي، ځکه د کمپنۍ وینه ډیره خوښه ده چې هر چیرې یو مړ حیوان وویني نو دوی هم هلته ورسي او هغه وینه یې څښي. آیا تاسو خبر یاست چې د نجونو د کرکټ ورلډ کپ بازي څه وخت وه؟ په 1983 کې وه، یعنې د هلکانو د ورلډ کپ څخه 2 کاله تر مخه. د هلکانو ورلډ کپ بازي په 1985 کې وه، یعنې نجونو تر هلکانو تر مخه د کرکټ ټیم درلودی. خو نن ورځ چې نجونې بیا د کرکټ ورلډ کپ ټیم جوړوي نو دوی ته په کښته سترګه کتل کیږي. موږ په ورځني ژوند کې کله مسخرې کوو د خلکو د خوشحاله کول دپاره. مثال لکه یو څوک چې وایي زه د خپل سر ویښتان حسابوم. نو آیا تاسو ته رښتیا خبر یاست چې ستاسو د سر ویښتان څو دانې دي؟ نو د دې جواب دی 1 لک. بس د دې حسابولو ته ضرورت نشته. که یو چا پوښتنه درڅخه وکړه نو سیده ورته ووایه چې 1 لک ویښتان. په فلوریدا کې یو نفر د خپل ملګري څخه $2000 غلا کړي چې پولیسانو پسې ځغستل. نو په لاره کې یو کور ته ورننوتی او په هغه کور کې یو نجلۍ وه او هغې ته یې وویل چې زه په مخامخ تعمیر کې اوسېږم، ما ته د څښلو اوبه راوړه. چې نجلۍ په اوبو پسې ولاړه، هلک د نجلۍ د پښې سره بازۍ کولې. چې نجلۍ اوبه راوړې نو دی بیده سوی و، چې وروسته پولیسان راغلل او هغه یې ونیوی. کله چې موږ پر لاره په موټر کې را روان یو نو چې یو شی ووینو نو موټر هلته ودرو او هغه شی رانیسو. خو په لرګاډۍ کې داسې نه کیږي چې هغه یې ودروي او یو شی رانیسي. بیا د دغه سړي څخه دغه نفر ټوله لرګاډۍ ودرول د ماهیانو د رانیولو دپاره. د ده خو داسې تلوار و لکه ماهیان چې بیرته ځغستل او اوبو ته ولوېدل. په اریزونا کې د چمني رنګ داسې خړ پړ وي نو دوی یې د ښه ایسېدلو دپاره زرغون رنګ پر پاشي چې چمنی داسې ښایسته زرغون معلوم سي. په اصل کې دا چمنی اول داسې خړ وي، بیا وروسته چې رنګ پر وپاشي نو داسې معلومیږي چې لاس ورډوی لاس دې هم په رنګ ولړل سي. آیا تاسو هم کله کله سهار چې وظیفې ته ځئ نو د سهار ناشته نه کوئ؟ دا فکر مه کوئ چې پروا نه کوي چې سهار مې ناشته نه وکړه نو غرمه به یو څه ډېره ډوډۍ وخورم. خو د څېړنې څخه وروسته دا معلومه سوه چې د سهار ناشتې په نه کولو سره پر انسان باندې د زړه حمله هم راتلای سي. او ویل کېږي چې په دې وخت کې معده ډېره فعاله وي، یعنې چې هر کم شی وخورې معده یې هضموي، که څه هم د ماشین چړې وي. نو د سهار ناشتې ضروري ده، باید یو شی خامخا وخوړل سي، کنې انسان ډېر کمزوري کېږي. په ځینې خارجي هیوادو کې چې د سړک پر غاړه داسې ټکر سوي موټران ایښي او ورسره یې ځینې خطري لوحې هم ایښي. دا یې د دې لپاره ایښي دي چې پر ځینو لوحو باندې د تیز رفتار علامه وي او پر ځینې باندې د ټلیفون نښان وي چې دا خلک دې لوحو ته وګوري او لږ خپل موټر په احتیاط وچلوي. او دا غص کېږي چې خلک داسې موټران وویني نو هغوی خپله بیا عبرت ځینې اخلي چې که چیرې زه موټر وځغلم نو زما سره به هم داسې وسي. د چین کمپنۍ داسې کم ټلیفون جوړ کړی دی چې تاسو د کوچنیوالي څخه تر سپینځړتوب پورې کارولی سي، هغه هم بې له چارج کولو. د چین بیټالیټ کمپنۍ یو داسې بیټرۍ جوړه کړې ده چې ستاسو ټلیفون تر 50 کاله پورې چارج ساتي او هغه ډېره کوچنۍ بیټرۍ هم ده. دا بیټرۍ ډېر شیان بدلولی سي. د دې مات سړک ډب انسان څنګه ژوندی کوي؟ په هندوستان کې یو د 80 کالو سپین ږیری چې د مریضۍ د لاسه مړ سو او ډاکټرانو هم جواب ورکړي چې دا مړ سو. وروسته چې کله امبولانس ته واچوي او کور ته بیوي نو امبولانس پر لاره روان وو او پر یو ډب باندې په تیزي ورلی چې موټر سره وغورځېدی. وروسته چې کله هغه مریض وکتی نو زړه حرکت پیدا کړي او ژر یې یو نږدې روغتون ته ورسوي او ژوند یې وژغورل سو.